زما عزتمندو مسلمانانو ورونو څه احکام د اسلام او شریعت هغه د بعضې مخصوصو ورځو سره متعلق وي چې د دغه ورځو په تېرېدو باندې دغه بیا نه ادا کېږي. د هغې نه یو حکم د قربانۍ او د اضحیې هم دی چې دا د ذوالحجې د میاشتې د 10 تاریخ نه والا د 12 د مازدیګر نور پرېوتو پورې کولی کېږي. خو د دې نه مخکې یو 2 احکام د دې میاشتې د اولې نه هغه د دې سره په متعلقاتو کې دي. اول نمبر حدیث شریف کې راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اراد ان یضحی فلا یأخذ من اشعاره واظفاره، څوک چې د قربانۍ اراده لري نو دې د خپل نوکونو او د خپل ویښتونو نه واړه کوي چې کله میاشت د ذوالحجې ولیدل شي. نو اول حکم دا دی چې کم کسان قرباني کوي دا صرف د قربانۍ واده لپاره دی، د هر سړي لپاره نه دی. په چا چې قرباني واجب ده او د قرباني کوي نو د هغه لپاره یو حکم مستحب دا دی چې د میاشتې د لیدلو سره د دې نه وروسته نوکونه واړه کول، ویښته واړه کول نه واړه کول ولا مستحب دي. که چا واړه کړل ګناهګارېږي پې نه، خو نه واړه کول ورله مستحب دي. خو دا هله چې کله د نوکونه دومره نه غټ شوي چې هغه خیرې پکې نښتې دي او یا ویښته یې د 40 ورځو نه مثال کم چې لړکول غواړي دا ویښته یې اغوښتلي، بیا خو به یې لړکوي، دغه بیا مکروه دي. د مستحبو لپاره بیا سړی مکروه کار نه کوي. نو ښه دا چې سړی په یو کم 13 تاریخ باندې خپل نوکونه خپل ویښته واړه کړي او بیا د اول تاریخ نه والا د قربانۍ د کولو پورې خپل نوکونه او خپل ویښته نه واړه کوي. یو دا. دویم د دغه میاشت سره چې د دغه اول تاریخ نه والا د اختر د ورځې پورې د هرې ورځې روژه نیول دا هم مستحب دي. حدیث کې راځي چې د هرې ورځې په بدله کې الله جل جلاله د یو کال د روژو امره ثواب په الله جل جلاله ورکوي او د یو کال ګناهونه په الله تعالی معاف کوي. او د عرفې د ورځې په روژه الله تعالی د یو تیر شوي او د یو را روان کال ګناهونه دا په هم معاف کوي. دا 2 احکام دا خو د دې میاشتې د اول سره متعلق دي. نن مې ځکه وویل چې کېدای شي بل دغه راځي نو اولنی تاریخ دا به وخت نو تاسو د اوس نه په ذهن کې دا خبره کېږي. د قربانۍ متعلق دا تقریبا 3 جمعې یو دا او 2 پکې نورې راځي، نو یو څو خبرې به روزانه په هره جمعه کې هغه لګي کوو. نن وایو چې د قرباني وایسته تاریخ د دې سره، نصاب د دې سره او د قربانۍ او صدقې په منځ کې فرق سره. قرباني لفظ د نزدېکت قربان نزدې کېدلو ته ویل کېږي، قرب تقرب په معنا د نزدېکت حاصلولو باندې. او قرباني ته قرباني په دې وجه ویل کېږي چې د دې سره د الله جل جلاله په دربار کې انسان نزدېکت حاصلوي او ځان په خلق الله جل جلاله ته ورنږدې کوي. دې ته قرباني ځکه ویل کېږي. د قربانۍ تاریخ هغه ډېر زوړ دی. د آدم علیه السلام د وخت نه ابتدا د قربانۍ شوې ده او تر د قیامت پورې بدایي. اوله قرباني هغه د آدم علیه السلام کوم 2 زامن چې قابیل او حابیل دا غینه شوې ده چې په هغه وخت کې الله جل جلاله به د حوا بیبي د یو حمل نه 2 بچي پیدا کول، یو بالغ یو بجنۍ و. دا 2 چې دي دا برونه حسابېدل او خور به حسابېدل، د دې په د یو سره نکاح نه کېدو. د بل حمل نه چې به کوم الګ جنۍ پیدا کېدل نو هغه به د دې دپاره داسې ورکه پردي د دې سره به نکاح کېدو او دا چم چې به یو ځای پیدا شي د دې به د یو سره نکاح نه کېدو. د آدم علیه السلام د زوی قابیل سره چې کومه جنۍ پیدا شوې وه هغه ښایسته وه، ښکلې وه. د حابیل سره چې کومه پیدا شوې وه هغه ښایسته ښکلې نه وه. قانون دا و چې حابیل به نکاح کوي د دې قابیل سره چې کومه جنۍ پیدا شوې د هغې سره، او حابیل چې دی دا به نکاح کوي د قابیل سره چې کومه جنۍ پیدا شوې د هغې سره. او قابیل وایي چې زه دې ته جوړ نه یم، دا خبره ماته نه ده منظوره. آدم علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو دواړه قرباني وکړئ، پیش کړئ چې د چا قرباني قبوله شوه بس هغه خبره په حقه باندې. نو حابیل ولګېدو، یو ښایسته سور افګډ دا یې وکتو د خیرات دپاره د قربانۍ دپاره،
او حابیل چې د قابیل چې هغه غنم ردی غونډې راواغستل د قربانۍ لپاره کېښودل. په هغه دور کې په مخکینی دورونو امتونو کې داغو خیراتونه، داغو صدقې، داغو زکاتونه، داغو د غنیمت مالونه په خپله به یې نه خوړل. د اسمان نه به اور راغی، هغه به یې وسېځل، ختم به شو. کم چې به قبول منظور نه و هغه په ځای باندې پاتې شو. دې خلک مال له به چا لاس هم نه ورلو، دا به بیا منحوس او سپېره ګڼو، وي دا د الله په نیز باندې قبول نه دی، دا مال به بیا سپېره ګڼو. نو قابیل هغه غنم کېښودل، حابیل چې دی سور افګډ دی راوستو. د دغه ځای نه پته لګي چې دا حابیل هغه اخلاصمن و چې الله له کوم څه ورکول نو خپله سور افګډ یې راوستو. او دا قابیل چې وه په زړه کې څه و؟ ورانی و، نو ځکه یې اسره و خراب غوندې غنم دی یې کېښودل الله تعالی ته. په دې وجه چې الله له څه شی ورکوي هغه ښه بهتر ورکول پکاري. الله ښایسته دی، ښایسته شی خوښي، او الله د دې بدله ورکوي داسې نه چې نه ورکوي، په څو سوچنده ښه بدله ورکوي. نو د اسمان نه اور راغی، د حابیل هغه ګډ هغه یې وسوځوه، هغه قبول شو، او د قابیل هغه غنم چې په ځای پاتې شو. نو قرباني ابتدا د هغه ځای نه شوې ده، او بیا موږ چې کومې قربانۍ کوو دا د ابراهیم علیه السلام هغه سنت دی چې کوم اسماعیل علیه السلام هغه په خوب کې لیدو، او 3 شپې مسلسل خوب ولیدو، د الله په حکم باندې دی هغه حلالوي. او هغه ټوله واقعیت تاسو ته معلومه ده چې د ابراهیم علیه السلام خپل دغه خوب رښتیا کو، د جنت نه الله تعالی یو ګډ راولېږو، هغه د اسماعیل علیه السلام باندې ذبح شو، او تر قیامته پورې دغه سنت د ابراهیم علیه السلام الله تعالی د په اولاد کې جاری پاتې کړل، او دا په دغه شانتي جاری او ساری په تاریخ کې ډېرو قومونو په دې کې ډېرې تبدیلیانې راغلي دي په قربانو کې، تر دې پورې چې بار غیر ملکونو غیر مسلمو مسلمانانو هغو د انسانانو قربانۍ کړي دي. خپل بچي به د خپلو بوتانو او د دیوتاګانو په نومونو باندې حلالول. ډېر پکې داسې تېر شوي چې خلک به یې واغستل غلامان، به یې ډېر څه به یې خورول، او ډېر به یې ساربه کړل، او ډېر به یې په باندې وساتل. بیا به یې 2-3 ورځې دا خبره مشهوره کړه او ګرځول به یې چې دا به موږ د خپل بوت او د خپل خدای په نوم باندې څه کوو، هغه به قرباني کوو. هغه انسان به بیا یو باغ او یو جشن دا به یې جوړ کړو، په هغې کې به یې هغه قتلوو. داسې پکې هم تېر شوي. لیکن اسلام خو انسان له یو لوی قدر ورکړلی. اسلام دا وایي چې انسان مالک دی، دا څه چې دي دا به د انسان مملوکي، انسان یې د چا غلام کړی نه دی. البته کومه غلامي هغه د جهاد په موقع چې براله بارزي وه، او اسلام د هغې تصور ورو هغه ختم کړی دی. نو دا د قربانۍ مختصر غوندې هغه تاریخ و چې مخکې او وروستو دا تېر شوي دي. او موږ چې کوم کوو د ابراهیم علیه السلام هغه یادګار دی چې هغه په مینا کې د خپل زوی په مرۍ باندې چاړه ایښودل د اسان کار نه دی، او هغه زوی چې په بوډاوالي کې ول الله ورکړی همدغه یو زوی بل ډویم او د 14 کالو بچی دې ته ورسي. دا څه لږه قرباني نه وه، دا څه اسان کار دا نه و. موږ دې سوچ وکړو موږ خپل پیسې نه شو ورکولی، او هغه د الله دپاره ایکي یو زوی چې نورې څوکونو تصور دې څوک وکړي، که د چا درزن زامن هم دې څوک نشي ورکولی، او چې د چا یو بچی هغه هم د 14 کالو او د بوډاوالي په حالت کې، دا څه وړه قرباني نه وه. ابراهیم علیه السلام دا سر ته ورسوله. فضیلت د قربانۍ دا دی چې د دې څاروي د هر ویښته په بدله کې الله جل جلاله یو نیکي دې کسله دا ورکوي، او د قیامت په ورځ به دا څاروی سره د خپلو غوښو د خپو د سوو د دې ښکرو دا به راځي، د انسان په تله د نیکو کې به دا اچولی کېږي، هغې له به الله تعالی مثالي صورت دا ورله ورکړي. په دې وجه قرباني که په چا واجب هم نه هغه یې وکړي د ډېر ثواب شی دی، او الله تعالی په دې کې اثر دا ایښودل دی چې څوک قرباني کوي الله تعالی مالداره کوي، څوک چې قرباني کوي الله تعالی مالداره کوي. لازم پې نه وي، واجب پې نه وي په بعضو خلکو، او که بیا هم دی کوشش کوي او د اول نه ځانله لږې پیسې سیټه کوي، او د قربانۍ ورځې راشي او دی ځانله معمولي غوندې یا د اول نه چېرته ورکوټی پیسد پیسکوری بیزا یا ګډو یا دا شی والي او ساتي، د دې اثر الله دا ایښودلی دی. پښتو کې به د خلکو غنیتوب وي، غنیتوب د دې اثر دا دی چې د الله جل جلاله په دې خلک مالداره کوي، دا د تجربې نه ثابته خبره ده. نصاب د قربانۍ سره نه قرباني به په چا باندې لازم وي. 3 نصابونه دي، یو د زکات نصاب دی، یو د قربانۍ او سرسایي نصاب دی، او یو نصاب دا دی چې په سړي باندې سوال کول حرامي. د قربانۍ د زکات نصاب دا دی چې د سړي په ملکیت کې 7.5 تولې چاندي د سونا یا 52 تولې چاندي سپین زر، او یا د دې په مقدار باندې سامان د تجارت یا نقد وي او کال پې تیر شي، نو په ده باندې زکات واجبي 40 روپۍ به د دې نه دی ورکوي. نصاب د سرسایه او د قربانۍ دا دی
چې همدغه دی دا کم نصاب چې د زکات دی په دې کې کال تېرېدل شرط نه دي که دی د اختر په دې دویمه او درېیمه ورځ باندې هم مالداره شو په ده بیا هم قرباني څه ده هغه لازمه ده درېیم نصاب هغه نصاب چې دی د حرمت د سوال دی چې سړی به سوال نه کوي چې د یوې ورځې په مقدار د ده سره رزق وي او د ده بندوبست وي دی به سوال چاته نه کوي دا نصاب د ایمان او د حرمت د سوال دی چې سوال به سړی نه کوي چې د یوې ورځې د سړي سره ګزاره کېږي دا سړی به سوال نه کوي د نصاب د قربانۍ هغه دغه شو په دې کم چې د زکات دی په دې کې بس نه کال تېرېدل پکې شرط هغه نشته دی